موږ په خلکو کې دا مشهوره ده شیطان دا پیدا کړې ده دا خبر خلکو کې ډېره مشهوره ده کلي ملایان صاحبان په تقریرو کې هم وایي عامو مجلسو کې هم ویل کېږي وایي پیغمبر علیه الصلاة وسلام چې وفات کېدی په دې آخري حالت کې وای پلانی صحابي علما غوږ ورنږدې کوي وای ده ول یا امتي یا امتي 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 که څنګه دی خبره امتي امتي یې ویل دا خبره د حدیثو په رڼا کې څه حقیقت نه لري صحیح احادیثو کې راځي عایشه رضی الله عنها وایي چې د پیغمبر علیه الصلاة وسلام روح په داسې حالت کې قبض شي چې ما خپلې سینې ته تکیه کړی و زما د غاړې و د سینې په مابین کې تکیه و روح یې قبض او آخري خبره د پیغمبر علیه الصلاة وسلام دا وایي دا وه چې سترګې اسمان خواته پورته کړي او دا یې وویل فی الرفیق الاعلی دا یې آخري خبره و نبي علیه السلام وفات شو دا چې د عایشې رضی الله عنها سره نږدې دغه شپې نبي علیه الصلاة وسلام تېرې کړي د نبي علیه الصلاة وسلام د ژوند آخري مرحلې دا د عایشې رضی الله عنها په کور کې وي او د هغې په مرګري کې وي د عایشې رضی الله عنها څخه دا روایت نه ده راغلی چې نبي علیه السلام د امتي امتي غږ وکړي بلکې له هغې څخه دا روایت راغلی ده چې نبي علیه الصلاة وسلام آخري خبره دا وه چې اسمان خواته سترګې پورته کړي او فی الرفیق الاعلی دا الفاظ یې وویل وفات خلکو کې دا مشهوره سوې ده چې نبي علیه الصلاة وسلام د امتی امتی یعنی مقصد دا ده د شیطان مقصد په دې کې ده چې تا ته باور درکوي چې ته د پیغمبر علیه الصلاة وسلام امتی یې پیغمبر علیه الصلاة وسلام الله ته ډېر نږدې و او هغه ستا پر جنت باندې داسې حریص و چې د مرګ په وخت کې لا د امتی امتی نارې وهلې دا خبره نشته